باشه که در جامعه ما رسم و رواج عنعنات مختلف هست که پروگرام‌های محفل‌های مختلف برگزار میشه، مثل جشن‌ها هست، روزهای خاص می باشه، رسمی و غیر رسمی می باشه، مثل روز معلم، روز محصل، روزهای مادر و روزهای جشنی ما می باشه که ما برگزار میکنیم. یکی از نوعیت مختلف فرهنگ کمیته ما مردم ما می باشه که در بخش‌های مختلف در سالانه برگزار میشه. از این روزها تجربه میکنن مردم به انواع مختلف و شیوه مختلف رسم و رواج‌های عنعنات مختلف در کشور ما استفاده. کمیته فرهنگی در زندگی روزمره بسیار تاثیرات زیاد داشته، به خاطر ما آگاه شدیم از فرهنگایی که چهار طرف یا در چهار محیط محال ما قرار داره یا از ولایتایی که در روز افراد زندگی میکنن. ما از فرهنگای از او آگاه شدیم که چگونه اونا زندگی میکنن، از فرهنگشان آگاه شدیم. تاثیرات زیاد داشته. موږ لپاره اوس د ډېر زیات ذکرونه او د اوس مستر ډېر زیات مهم دي ځکه موږ د بعضې جامعه کې احوال نه خبرې لکه څنګه جامعه کې څنګه وګرځو سره طرفدار کې بعضې خلکو خو عادت نه خبرې او د نور مثلا لکه د وزیرانو سره د خلکو سره چې کینوي دي په خو عادت باندې خبرې کوو لکه سره دغه کمیټې د افغانستان د فرهنګ نه تاسې خبرې و خبرې کومه برخونه مثلا د ورزشي برخونه لکه خپل جامعه برخونه سیاست لکه تجارت بخشونه دغه نه خبرې. موږ په خپل پوهنتون کې بېلابېلې فرهنګي خپرونې لرو او په دې خپرونې کې موږ د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه دلته پرې غږېږو چې څه ډول فرهنګ لري، څه ډول دوی د خپل ژوند مخ ته بیایي او څنګه موږ کولی شو خپل فرهنګي برخو ته کار وکړو، وده ورکړو. په دې اړه زموږ د خپل د پوهنتون د محصلینو اتحادیې له لورې او د پوهنتون له لورې ډېر کار کوو او موږ غواړو چې د خپل فرهنګ لپاره لا کار وکړو او لا یې وځلوو تر څو چې نړۍ هم زموږ په فرهنګ پوه شي او موږ هم د خپل د فرهنګ د بقا لپاره یو څه د یو ځوان باعث کړي اوسي. د ځوانانو لپاره د فرهنګي ټولنې له لورې دغسې خپرونې ډېر مهمه دي ځکه چې هغوی باید پوه شي چې په پخوا زمانو کې د هغوی پلرونو د هغوی باباګانو څه ډول ژوند درلوده او څه ډول هغوی تر دې دمه دا فرهنګ ساتلی ده او ځوانانو ته مهمه ده چې پرې پوه شي او دغه فرهنګ د لا بډاینې لپاره کار وکړي او وساتي. زموږ د پوهنتون فرهنګي کمیټه چې ده په زیاتره برخو کې برنامې لري، مثلا په ملي ورځو کې د بیرغ ورځ او د استقلال ورځ او داسې نورې ډېرې کومې ملي ورځې چې وي د پوهنتون جشن نیسي او هغه ورځې لمانځي. فرهنګي کمیټه چې ده د محصلینو لپاره ډېر څه ورزده کوي ځکه چې محصلین دي د فرهنګي کمیټې څخه خپلې زده کړې مثلا څه چې وایي یا مثلا ایډیټور برخه کې یا د ویلو برخه کې او هغه ورځې چې ملي ورځې وي د هغو څخه ډېر څه دوی زده کوي.